ژوند چې څومره خوږ دی دومره قیمتي هم دی. همدغه شان انسان چې څومره اشرف المخلوقات دی دومره د دنیاوي غرضونو دپاره ځان غورځولی هم دی او هره ورځ شپې د شپې زیاته نه زیاته ګټه ترلاسه کولو دپاره د ځان خرڅولو او د بل د خرڅولو نه هم ډډه نه کوي. د اقوام متحده د تازه ترین الرټ تر مخه د انساني سمګلینګ او انساني اعضاو کاروبار کې هم بلیک مارکیټینګ شروع شوی دی او چې مشرانو به خبره کوله چې د تورو بس تور شي دا خبره دلته غلطه ثابتېږي. دلته تور مخونه لکه د سکاره تک تور او د غوښې زړونه د کاڼي شوي دي. د یونایټډ نیشن د دې ریپورت تر مخه د انسان اینا په دغه بلیک مارکیټ کې په 2,62,000 ډالره خرڅیږي چې اندازن 15 کروڑه روپۍ ته جوړیږي او دا ځکه چې په بدن کې د اینې هومره نازک بل اندام نشته. ولې د دې پیوندکاري کیږي او تر دې پورې چې ماشین یا روبوټ هم دا اپریشن کولی شي. خو دا ټول هر څه د ترقی یافته دنیا خبرې دي. البته د ګردو سترګو او وینې کاروبار زموږ په وطن کې هم کیږي. د ریپورت تر مخه د ګردې قیمت 1,58,000 ډالره او د زړه بیا 1,62,000 ډالره لګیدلې ده. هغه زړه چې د انسان ژوند پې روان دی قریبا په 3 کروڑ روپۍ خرڅیږي. موږ تاسو اندازه کولی شو چې د یو ژوندي انسان یا د یو جوړ انسان بدن څومره قیمتي دی. زمونږ په دې تن کې الله پاک څومره بلا اندامونه پیدا کړي دي او د یو اندام څومره لوی قیمت دی. کاش که موږ د دې خبرې قدر وکړو. خو د سوچ خبره دا ده چې دا انساني اعضا راځي د کومه ځایه چې دا خلک پې خپل ناوړې کاروبار کوي. تحقیق ثابتوي چې د درېمې دنیا غریب ملکونو نه د کار روزګار په بهانه ځوانان راغوښتلی شي. دوی ته آنلاین ویزې هم ورکولی شي او په غلو لارو دا ځوانان هم بللی شي او چې یو ځل د دغه ظالمانو په ولکه کې ورشي نو هغوی ورسره دا عمل شروع کی. په ټوکړو کې خرڅوي. ناشنا وطن، د قانون نه نابلدتیا، د غلا تګ، د خپلوانو د غیر موجودګۍ په وجه بې ویرې د انساني اعضاو دغه کاروبار کیږي. د دې ځوانانو نه اندامونه ویستلی کیږي او خرڅولی شي او په دغه غریب ملکونو او خلکو کې زموږ پاکستان هم شامل دی او موږ هر سویم ورځ پس داسې خبرونه ګورو او اورو چې کله په کنټینر کې د روزګار دپاره تلونکي ځوانان مړه شول او کله د بېدرکۍ خبرونه راشي چې په اصل کې د دغه ګلونو په شان ځوانان قرباني شوي وي او اندامونه خرڅ شوي وي. کار روزګار بېشکه د هر چا حق دی، ضرورت هم دی، ولې د تلو نه وړاندې ډېر احتیاط پکار دی، هسې نه چې د لږو پیسو لالچ یا تمه مو د ژوند د خلاص کړي.